د طالبانو حکومت آلمان ته خپل دوه ډیپلوماتان استولي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت کې یوې باوري سرچینې ویلي چې برلین ته یې د نبراس الحق عزیز او مصطفی هاشمي په نومونو دوه ډیپلوماتان لیږلي دي. د راپورونو له مخې جرمني هم تایید کړي چې دوی به د طالبانو حکومت لخوا لیږل شوي د کونسلګرۍ دوه استازي ومني تر څو افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې تخنیکي اسانتیاوې برابرې کړي. تر دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرین ټینګار کړی چې په برلین کې د طالبانو د یو استازي منل د مجرمانو د ایستلو د بهیر د اسانتیا په موخه د بحث وړ موضوع ده. د نوموړي په وینا چې له چا سره خبرې کول د هغوی رسمي ډیپلوماتیک پیژندنه نه ده. موږ کولی شو موافقې ولرو پرته له دې چې هغوی په رسمیت وپیژنو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د جرمني حکومت 81 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته راستانه کړل او د آلمان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې اخراج شویو افغانانو په دغه هیواد کې جرمونه کړي وو.